زمونږ د پی کې حکومت او محکمې ثقافت په ټوله صوبه کې د کلتوري لوبې شروع کړي او د هغې لپاره هغوی مختلف تنظیمونو ته باقاعده فنډینګ هم کړی ورته او ټارګېټ یې ورکړی او هدف یې ورکړی چې تاسو د خپل کلتوري لوبې لاره ډونډۍ کې په هغې کې کچندرو ده میزګاټې دي دایي کې کچ دي بله څومره چې زموږ مقامي لوبې دي نو هغې حوالې سره نن دا پروګرام د محکمې ثقافت په مرسته باندې زموږ دلته ملګري دي اکبر الدین عظیم یو تنظیم دی هغوی په مرسته باندې دلته دا پروګرام منعقد شوی د دې څه مقصد دی او دا د څه لپاره دی دومره هلې ځلې دومره ستړی دومره سامان سړی ګرځي او بیا راځي او اجرا پروګرام کې یا متعارف کوي د دې په شا باندې څه مقاصد دي د دې لپاره زه د مشاعرې نه مخکې محمد صادق طوطي صاحب ته دعوت ورکوم چې راشي او تاسو ته مطلب د دې په حواله باندې لږ تفصیل کړي محمد صادق بسم الله الرحمن الرحیم الهی د خپل حبیب له برکته الهی د خپل حبیب له برکته دا ساده اشارنګونه د رحمان دي د هر څه نه مخکې زه د ټولو راغلو میلمنو او د حاجي فضل رازق صاحب ډېر زیات مشکور یم چې دوی په دې کټلن کې په دې مشال کې دي موږ له دې پروګرام غوره کړی د دې پروګرام لپاره موږ خپله اجرا پلي کړه نو د دې لپاره زه د اکبرتیو طرف نه او د ICCE انسټیټیوټ فار کلچر اینډ سیویک ایجوکیشن مردان له اړخه د حاجي صاحب او د کټلن د ښځو شاعرانو ښځو ځوانانو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چا چې موږ سره په دې پروګرام کې مرسته وکړه موږ له وخت راکړو او دا دومره ښکلې پروګرام یې موږ سره منعقد کړو لکه سیل د خارونو چې کوي شور په بره خیږي لکه سیل د خارونو چې کوي شور په بره خیږي مونږ لا په ښکته راغلو خلک نور په بره خیږي پښتانه د غره د سر لکه اوبه ځمکې نه راغلل پښتانه د غره د سر لکه اوبه ځمکې نه راغلل نور کامونو ته مې خیال دی لکه اور په بره خیږي مننه لا ماښام نه دی جانانه دا لوګي د تنور نه دي لا ماښام نه دی جانانه دا لوګي د تنور نه دي جوړې اور په چنار بل دی لوګي تور په بره خیږي جوړې اور په چنار بل دی لوګي تور په بره خیږي بل یو غزل دی لکه یو ړوند ته چې سره د سترګو لار نه ښکاري لکه یو ړوند ته چې سره د سترګو لار نه ښکاري اوس راته ستا د خولې اقرار هم سم اقرار نه ښکاري سړي لا زړه خوري خو جانانه څوک پرې نه پوهېږي سړي له زړه خوري خو جانانه څوک پرې نه پوهېږي دا محبت اړو دې خلکو ته څه کار نه ښکاري په هغه زوړ خوند د چنار څوکو ته مخ یې بیا هغه زوړ خوند د چنار څوکو ته مخ یې بیا زمونږ د کوره د زړه سره اوس چنار نه ښکاري زما قسم دی چې په بر ملا غذا کېږي زما قسم دی چې په بر ملا غذا کېږي د کلي خلکو د جانانه ګنهګار نه ښکاري زه د خپل زړه زخم په خپله هم ګنډلی شم زه د خپل زړه زخم په خپله هم ګنډلی شم خو په دې نیمه شپه د ستنې سوم او تار نه ښکاري جانانه ځکه د خپل زړه داغونه نه شمېرم جانانه ځکه د خپل زړه داغونه نه شمېرم ما ته ممکنه د اسمان د ستورو شمار نه ښکاري شعر دی چې زه د ژوندون د هرې سختې نه تېر شوی یم زه د ژوندون د هرې سختې نه تېر شوی یم ما ته دلدار ښکاري دیدار ښکاري بس دار نه ښکاري دا د حال د محبت و دا مې حال شه دا د حال د محبت و دا مې حال شه نه مې زور د زړګي پاتې نه مجال شه اوس په درست جهان ځلیږي تر سهره اوس په درست جهان ځلیږي تر سهره د سپوږمۍ ترې جام راډک د رنګ په سوال شه نه مې اور له د زړه نم لکه ګل وغوښت نه مې اور له د زړه نم لکه ګل وغوښت نه مې خیال لکه نرګس د ځان په حال شه دا په کومه مینه رنګ هسې رانجه شو دا په کومه مینه رنګ هسې رانجه شو دا چې هوره یې د ځان کړه ځان یې خال شو دا په کومه مینه رنګ هسې رانجه شو دا چې هوره یې د ځان کړه ځان یې خال شو د شفق په سرخۍ سره شوه د نور سترګه د شفق په سرخۍ سره شوه د نور سترګه
د پسپین جبین یې سوری د سور سال شو دا خو تی ورځ پیدا لکه سپوږمۍ کړې دا خو تی ورځ پیدا لکه سپوږمۍ کړې ګنې ورځ په خپل ښایست د بوډۍ ټال شو سباون راپورې بیا خاندي عاجزه سباون راپورې بیا خاندي عاجزه د ګلمخې د وادې پاتې وصال شو رانه بده او که څه ښه وشي جانانه رانه بده او که څه ښه وشي جانانه څه د زړه او څه نازړه وشي جانانه ډېر څه د زړه او څه نازړه وشي جانانه بیا رقیب او غماز دواړه راته یو شي بیا رقیب او غماز دواړه راته یو شي چې زما او ستا کارته وشي ډېر شونډې ورغوي او ځان ته راټول کړي شونډې ورغوي او ځان ته راټول کړي ستا چې لږ شانتې ساړه وشي جانانه ډېر دا بیا یې زیری راوړو د راتلو رانه دا بیا یې زیری راوړو د راتلو رانه چرته ناره چې د مارغه وشي جانانه په مینه به ایمان لري ښه کلک به وي په مینه به ایمان لري ښه کلک به وي د چا سر کې چې مازغه وشي جانانه د چا سر کې چې مازغه وشي جانانه چې ستا د خولې الفاظ شي که تراخي وي خیر چې ستا د خولې الفاظ شي که تراخي وي خیر په ترخو کې خواږه وشي جانانه ډېر ښه او غمونه راکول دې په حساب لږ غمونه راکول دې په حساب لږ چې زما د ژوندانه وشي جانانه ای قربان چې زه ستا یم مینامه قربان چې زه ستا یم مینامه دا ټاپه چې د دې غرو وشي جانانه کافر و ملګرو مسلمان مې نه جوړ کړ کافر و ملګرو مسلمان مې نه جوړ کړ اوس ډېرو په خوارو زارو جانان مې نه جوړ کړ او منزل د ټولو یو خو روان جدا جدا و منزل د ټولو یو خو روان جدا جدا و راټول مې کړ یو ځای مې کړ کاروان مې نه جوړ کړ او دینه پس غزل چې په سختو مرحلو کې مې گزاران کړی دی په سختو مرحلو کې مې گزاران کړی دی او مور ته نه وستا پسې مې ډېر ارمان کړی او نن یې غریب دیکان په نیمه شپه د کوره ویستې نن یې غریب دیکان په نیمه شپه د کوره ویستې او نن څومره ظلم د دې برکلي خان کړی دی او د بلتانه نه مر مسورې مرغېجن کړه داسې د بلتانه نه مر مسورې مرغېجن کړه داسې او ما په هغې په ما ګمان د ځان کړی دی او زړه کې د مینې انتخاب سترګو کې اوښکې په خوله هېڅ نه وایي زړه کې د مینې انتخاب سترګو کې اوښکې په خوله هېڅ نه وایي او په څو څو رنګه مې اقرار راته جانان کړی دی او اوس یادونه ورله نه راځي په توره شپه کې اوس یادونه جوړې طرز په کامران کړی دی غزل مطلب چې دا چې په سر باندې ریخي ریخي دستار ګرځوي دا چې په سر باندې ریخي ریخي دستار ګرځوي دا سړی څوک دی چې ژوندون په اوبو بار ګرځوي دا چې په سر باندې ریخي ریخي دستار ګرځوي دا سړی څوک دی چې ژوندون په اوبو بار ګرځوي او د علم زور دی نو مغرب تر سپوږمۍ ورسېدو د علم زور دی نو مغرب تر سپوږمۍ ورسېدو پښتانه اوس هم په جیبونو کې نسوار ګرځي پښتانه اوس هم په جیبونو کې نسوار ګرځي او دته څه مه وایې دې پرېږده وې چې مینه وکړي دته څه مه وایې دې پرېږده وې چې مینه وکړي دې مې ډېر خوښ دي د ټوپک په ځای ستار ګرځي دته څه مه وایې دې پرېږده وې چې مینه وکړي دې مې ډېر خوښ دي د ټوپک په ځای ستار ګرځوي او کله په یو کله په بل اړخ یې رخ بدلوي کله په یو کله په بل اړخ یې رخ بدلوي زما د ژوند پایه هغه په خپل اختیار ګرځوي شعر دی چې هغه مرمخې دی هغه دومره کشش لري چې هغه مرمخې دی هغه دومره کشش لري چې په ځان پسې مې لکه ځمکه په مدار ګرځي هغه
مرمخې د هغه دومره کشش لري چې په ځان پسې مې لکه ځمکه په مدار ګرځوي او مقداره زده چې قایل به څنګه خوشحالي نه کوي ژوند نه کوي قایل به څنګه خوشحالي نه کوي ژوند نه کوي دا دومره ښکلي چې په زړه باندې انبار ګرځي غزل لیکي ښایسته ګل چې په سپرلي کې راټوکېږي ښایسته ګل چې په سپرلي کې راټوکېږي زه ګڼم زما زړګي کې راټوکېږي هېرېدو سره یې سوړ اسویلی وکم هېرېدو سره یې سوړ اسویلی وکم څه شي یاد یې اسویلي کې راټوکېږي د خاتم د سخاوت دعوې هغه کا د خاتم د سخاوت دعوې هغه کا او د چا درف چې انځري کې راټوکېږي او د زړه وینې له چا نه غواړي خیرات شي د زړه وینې له چا نه غواړي خیرات شي او وړوکی ګل چې ازغکي کې راټوکېږي او هر لالا ریدی ګلاب ورته لوګی شه هر لالا ریدی ګلاب ورته لوګی شه او داسې ګل د اننګي کې راټوکېږي وایي چې حاجت د ټوکېدلو ورته نه وي چې حاجت د ټوکېدلو ورته نه وي هغه تخم په تلي کې راټوکېږي زه نواب د ګودرونو سوچ کې پرېوځم زه نواب د ګودرونو سوچ کې پرېوځم او ګل ورخاړي چې منګي کې راټوکېږي چې ستا مخ زما کتاب دی چې ستا مخ زما کتاب دی څومره ښکلی انتخاب دی مین مړ دی مین روک دی مین مړ دی مین روک دی مین وړې خړ سیلاب دی مین مړ دی مین روک دی مین وړې خړ سیلاب دی او دا د تبر ګناه نه دی دا د تبر ګناه نه دی د جانان واک ته کساب دی او دا چې زه او شیخ په جنګ یو ایوب صاحب دا چې زه او شیخ په جنګ یو دا جدا حساب کتاب دی دا چې زه او شیخ په جنګ یو دا جدا حساب کتاب دی بیا ورځم چې بیا بسوي بیا ورځم چې بیا بسوي نه بیا کړی جواب دی او منکر څنګه شم د مینې منکر څنګه شم د مینې مینه ژوند مینه ثواب دی او جلبل نوم د هیڅ چا مشه جلبل نوم د هیڅ چا مشه جلبل نوم خراب تراب دی یو کته ده زما د بربادۍ یو نظاره غواړي زما د بربادۍ یو نظاره غواړي زما خپلوان د خدایه څه غواړي او ها خالق په خپلو کړو ډېر ښه پوهېږي ګني نادان خو تا پاکره به هره شپه غواړي کلی ته ځم راته کلی کور یادېږي کلی ته ځم راته کلی کور یادېږي هم راته نرمه غېږه ده او کلی مور یادېږي چې بازار ته ځې راله بنګړي او لوپټه راوړه چې بازار ته ځې راله بنګړي او لوپټه راوړه دغه یو اواز راته د خور یادېږي کله په بیلورو کله په لاټانو جنګونه کله په بیلورو کله په لاټانو جنګونه هغه بې پښتو جنګ راته د رور یادېږي چې بدنغري په غاړه ناست وم د مور په خوا کې چې بدنغري په غاړه ناست وم د مور په خوا کې اوس راته هغه منډو په لوګو تور یادېږي نو څه بېغمه د مزو ژوند مو ای نادانه خو څه بېغمه د مزو ژوند ای نادانه خو اوس راته په هر ډګر په هر یو لور یادېږي ډېره مهرباني وی هر یو ښکلي د مین زړه ازار اخلي هر مین یې په خپل سر باندې دار اخلي هسې نوم د مینې شته خو مینه نشته خوار غریب سړی به پرېږدي مالدار اخلي وی نن د خپلو په بازار کې داسې کېږي محبت یې په دولت خریدار اخلي خو یې امبره د هغې لاسونه مات شه چې پرستانه دا وړوکې شانیار اخلي وی مه جاړه زړګیه بې وفا یار به دې خپل نه شي سر مال به ویلي لیکن دا یاري به شل نه شي او ټول عمر قربان یې په خدمت ذرې ذرې کړې ته مراد د سوي زړه به درته یو ځلې حاصل نه شي او کوم یو ګلستان چې د هزان بادونه وچیړي بیا دغه ګلشن ته د زړه مینه د بلبل نه شي او کښتۍ د ارمانونو مې د عشق دریاب کې پرېښوده زه پکې سوار یم معلوم به یې ساحل نه شي او څه عجیبه دام دی چې د زلفو نه جوړ شوی دی څوک چې پکې ګیر شي په اسانه ترې وتل نه شي او پښتو ترقي وکړه خبره ده اوبو شوله خو نشر ریډیو کې بمبره ستا غزل نه شي ستاسو اجازه کې غزل نه مخکې ما د ابلیس په
حملو والي سره یو نظم لیکلو اجازه غواړم چې اجازه دي کړه زما د 16 دسمبر ماشومان مرګ ته ولاړو په نمبر ماشومان زما د 16 دسمبر ماشومان مرګ ته ولاړو په نمبر ماشومان په ای پی ایس کې ظالمان راغلل زمونږ د قوم لوی دشمنان راغلل ټول وسله بندو غداران راغلل دا د نبی او پیغمبر ماشومان مرګ ته ولاړو په نمبر ماشومان او د چا خپې د چا لاسونه پراته ربه خواره واره لاسونه پراته دا بې ګناه ښکلي مخونه پراته د سترګو تور او د زړه سر ماشومان مرګ ته ولاړو په نمبر ماشومان مونږ کلکه اراده کړې ده پلارانو میندو فیصله کړې ده په دومره غم کې یو صلا کړې ده تعلیم به کړي په بامو در ماشومان مرګ ته ولاړو په نمبر ماشومان او خدای خوشاله کړي زمونږ وطن خدای خیرازه کړي زمونږ وطن ښه سرفرازه کړي زمونږ وطن وایي سیلاب د پېښور ماشومان مرګ ته ولاړو په نمبر ماشومان زما د 16 دسمبر ماشومان مرګ ته ولاړو په نمبر ماشومان دا خو بیا چې فرمایش او دا غزل دی چې دنیاګۍ کې چې یار ګوري لیونی دی دنیاګۍ کې چې یار ګوري لیونی دی ناقرارۍ کې قرار ګوري لیونی دی او تورتم توره تیاره د ګیر چاپیره تورتم توره تیاره د ګیر چاپیره په تیاره کې چې سار ګوري لیونی دی او ښکلو کې وفا او د پښتو خبرې ښکلو کې وفا او د پښتو خبرې لکه خپه چې د مار ګوري لیونی دی او سر په زنګون او تنهایی کې ملاویږي سر په زنګون او تنهایی کې ملاویږي دا چې څوک په بازار ګوري لیونی دی او قافلې ټولې د نظره وتي قافلې ټولې د نظره وتي دی هغه سیدار ګوري لیونی دی او دا حدیث دی خاموشي سلامتی ده دا حدیث دی خاموشي سلامتی ده چې پردي کار کې کار ګوري لیونی دی او وسید دشتو او میرو ملګری وسید دشتو او میرو ملګری او دا سیلاب پسې خار ګوري لیونی دی دنیاګۍ کې چې یار ګوري لیونی دی ناقرارۍ کې قرار ګوري لیونی دی ګرانو کتونکو دا ګړی موږ سره د دې حجرې خاوند مالک حاجي پدریازق خان موجود دی د دوی نه پوښتنه کوو چې دوی نن د دې کلتوري لوبې کلتوري مجلس مشاعرې یا خاکې حوالې سره د حجرې حوالې سره یا د دې حوالې سره چې چا هلې ځلې کړې حوالې سره دي څه تاثراتي هغه تاسو سره شریکوم. بسم الله الرحمن الرحیم. یقینا چې ډېره موده پس زمونږ د حجرې هغه ثقافت بیا تازه شو او یو داسې ثقافتي پروګرام پکې وشو چې د هغې سره زمونږ د کلي او خوشانه کوم مشران راغلي وو هغې ډېر زیات چې کوم دنو خوښ کړو او زاړه یادونه ورته یاد شو. یقینا حجره زمونږ د پښتنو په معاشره کې دا زمونږ یو پوهنتون و دا زمونږ یو عدالت و او دا زمونږ د هرې فیصلې د هر د پښتو چې څه روایت و هغه به دلته کېدله مشران به ناست وو حجره کې به چیلم و هغې نه به مونږ یو پوهه زده کوله د هغې خبرې به داسې وې چې هغه یقینا هر یو خبره نن د مونږ لپاره یو مثال دی او خو دا افسوس کوم چې هغه روایت د مونږ نه ورو ورو لاړ سلیپ کېږي نن زمونږ نسل بلکې زمونږ راتلونکي نسل خو زه به دې پورې ووایم چې بیا به صرف زمونږ د پښتو هغه روایت صرف په کتابونو کې پاتې شي زمونږ نه هغه ژبه زمونږ ډېره زیاته چې کوم دی نو هغه تباهۍ طرف ته روانه ده ځکه چې نن زما په خیال دا وایم چې د 10مه پورې هلک کوم چې په پبلک سکولونو کې سبق وایي هغه له د پښتو لیکل خو لویه خبره ده د پښتو لوستل هغه له نه ورځي نو که چېرې دغسې کوم قوم خپله پښتو خپل ثقافت خپل کلچر هغه هیر کو هغه ختم کو نو یقینا دا دغه قوم د تباهۍ اسباب دی موږ به خپلې ژبې له انشاءالله ترقي ورکوو د حجرې به بیا هغسې کوو بیټکونه راله د پښتو هغه مشر کشر هغه ادب لاړ هغه روایت
ختم شو او دغسې چې کوم دی اوس الکترانیک زمانه ده موبایل یې راغلی په کور کې خلک د یو بل نه جدا کړ پخوا به مشر راغی خو هغه به پټي ته تللی و هغه به بازار ته تللی و هغه به ځان سره یو پوهه راوړلې وه کور کې به مشرانو کور کې به کشرانو یا نور مشران به ټول به هغه ته راغونډ شوي وو هغه به نیکه یا پلارو دغسې حجره کې به مشرانو د هغې نه به مونږ دغه خبرې اورېدې او یو ډېر ښکلی چې کوم دی زمونږ هغه ثقافت او تهذیب روانو بهرحال انشاءالله زه دا امید لرم چې زمونږ کوم دارونه دي صادق امین صاحب دی د پښتو کوم زمونږ د ثقافتي پروګرام په حواله سره ځای په ځای دا پروګرامونه شروع کړي دي نو دې کې په مونږ کې بیا هغه جذبه را پیدا کېږي هغه د پښتو هغه زمونږ زاړه روایت تازه کېږي نو انشاءالله زمونږ نسل ته به دا هغه سټپ بای سټپ چې کوم دی نو دا مونږ هغې ته کنورټ کوو او دې سره به چې کوم دی زمونږ به هغه معاشره انشاءالله د هغې لپاره به هر یو پښتون هر یو چې کوم دی زموږ د معاشرې چې کوم وګړي د هغې به دې لپاره هلې ځلې کوو او انشاءالله چې کوم دی خپل د پښتو ثقافت خپل د پښتو روایات خپل پښتو به نه هېرو انشاءالله دا به زموږ چې یقینا آی سی سی او زموږ ثقافتي کلچر چې کوم دی یا مطلب چې محکمه ثقافت چې کوم دی خیبر پښتونخوا ډایرکټریټ هغې ډېر انتهایي ډېر ښه کاوش شروع کړی حالانکې دا زموږ د تیر قوم پرست حکومتونو له پکار وه او هغه کار دی کوي کم چې مطلب ته کوم ته نشوه کېدی نو ډېر زیات اویرنس پیدا کېږي خلکو ته تفریح میلاویږي هغه زوړ کلچر چې کوم د خلکو د ذهنونو نه واش شوی دی پاک شوی دی تصور هم نه دلته مطلب بیا راژوندي شي له دې سره مطلب چې زموږ نوی نسل ته مطلب دغه چې موږ تاریخ چې کوم دی ثقافت چې کوم دی په پریکټیکل انداز کې چې کوم دی هغه منتقل کېږي او انشاءالله که دا محکمه ثقافت دغه شان مطلب دا ارګنایز تنظیمونه چې کوم څومره ارګنایزیشن چې دي که دی دغه شان مطلب چې سپورټ کړه نو انشاءالله چې دی به د دې په ذریعه باندې به زموږ دا کلچر چې کوم دی دا کلتور چې کوم دی دا به انتهایي مطلب دا پروموشن ومومي ترقي به ومومي او خلکو کې به مطلب چې د دې دوباره دې ته راتلو او دې کې به نوی جدت واچي ډېره مننه یقینا د انسټیټیوټ اف کلچر اینڈ سیویک ایجوکیشن د هغې د مشر علي محترم اکبر اوتي صاحب او د خیبر پښتونخوا د کلچر د ادارې مننه کوم چې هغو په دې ګران وخت کې په دې ستونزمن حالاتو کې د کلچر یعنی د ثقافت د محکم کولو لپاره دا رقم پروګرامینګ تابع کړی ده دغه کار ډېر د ستاینې دی او یقینا دا خبره زه نن هم ویاړم او ډېر زیات خوشحاله یم یو وخت داسې و چې په پښتو ثقافت کې اجرا یا دغه رنګ د پښتو نور ثقافت د ورکېدو پر مهال و خو زما په خیال تر کومې چې آی سی سی ژوندی او د آی سی سی دغه ایکټیو ممبران ژوندي نو انشاءالله هیڅ کله هم پښتو ثقافت نه پردی کېږي او پښتو ثقافت چې د تاریخ یو شملور ثقافت دی انشاءالله دغه ثقافت په تل ژوندی مننه کوم د ټولو ملګرو